د نظم عنوان دی د مور مینه. امیر سالار صاحب وایي چې زه چې ماشوم وم نازولی ومه بس یوه مور ورته ښکلی ومه تمامه شپه به یې شوګیره کوله ما به یې په غېږه کې دمه کوله. کله ناکله چې ناجوړه به وم بس لنډه دا ده چې بې جوړه به وم تمامه شپه به یې اللهو کولو مور به مې خوږ راته للو کولو. په اللهو کې څومره خوند پروت و للو کې څومره خوند پروت و چې یو ساعت په اللهو ونه کړه مور به مې ماته چې للو ونه کړو. چې یو ساعت په اللهو ونه کړه مور به مې ماته چې للو ونه کړه. ما به په چغو باندې خوله پورې کړه د مور په زړه به مې تیاره پورې کړه. مور به مې بیا راته متل شروع کړه یو ځلې نه په څو ځل شروع کړو. کورې شئ توتو دلته مه راځئ پیشو امیر سالار مې داسې اوده دی لکه ګوډی د درو. کورې شئ توتو کورې شئ توتو دلته مه راځئ پیشو امیر سالار مې داسې اوده دی لکه ګوډی د درو. کورې شئ توتو. ما به چې دغه فلسفه واورېده ما به چې د مور به دا قصه واورېده زما به بېرته سترګې ورغللې. مور به مې هم زرې ورې پرېوته زما په غوږ باندې به یې لاس راښکلو ما ته به یې ژار او قربان دواړه وویل. بس خوبولي به مې واورېدلو چې خدای دې ګل خدای دې زلمی سړی که مور به مې ما ته شوګیرې کولې ما له به یې رنګ په رنګ جامې کولې. په غریبۍ کې به یې خان ساتلم مور په مثال لکه ګلان ساتلم. زه یې د یو شي حیران کړی نه ومه مور مې زه چرته جړولی نه ومه. ما چې قدم په ځمکه ولګاوه هغه به سیټ ته راته کېناستله. زه به یې کټ لنګې ته ودرولم لاسونه دواړه به یې خواره ونیو اواز به یې راکړه اشارې به یې کولې چې زما غېږې له رادرومه زویه. ما به چې 2 قدمه واخیستلو لکه سړی چې په اوبو کې ګډ شي. ما به چې 2 قدمه واخیستلو لکه سړی چې په اوبو کې ګډ شي. ما په خندا باندې به خوله پورې کړه مور به مې هم راته خندا شروع کړه. زه به لا هغسې په ځای ولاړ وم مور به مې ویلې چې رامنډه وکړه. ما به ورمنډه کړه قابو به مې کړه د مور په غېږه کې ورپرې به وتم. هغې به دومره ځان ته جوخ کړمه لکه ماشوم چې په سیزنۍ وتړې. هغې به دومره ځان ته جوخ کړمه چې لکه ماشوم چې په سیزنۍ وتړې. زه به په دواړه مخه ښکل کړمه بیا به یې اوده لکه د ګل کړمه. بیا چې 15 کالو ته ورسېدم مور راله غم د کتابونو وکړه. هر سهار سکور پورې به مور بوتلمه کله به بل چا کله رور بوتلمه. بیا چې د تلو او د راتلو شومه زه د ښه او بد په پوهېدو شومه زه. بس لنډه دا چې بېوسي ډېره وه زموږ په کور کې غریبي ډېره وه. بس لنډه دا چې بېوسي ډېره وه زموږ په کور کې غریبي ډېره وه. بیا چې ځوانۍ ته کله ورسېدمه مور به مې هغه شانتې مینه کوله. ما چې د خپل کور حالات ولیدلو د مزدورۍ نه بغیر کار نه کېده. زما سبق هلته کې سر وخوړو ویزه مې واخیسته سعودي ته رالم. زه به د مور د زړه نه نوتمه مور به زما د زړه نه نوتله. زه به د مور د زړه نه نوتمه مور به زما د زړه نه نوتله. ما نه بغیر به یې روټۍ نه خوړه زما بغیر به یې نوڼۍ نه خوړه. د غریبۍ او بېوسۍ د لاسه مړه صفا د مجبورۍ د لاسه زما نه مور او پلار او کور پاتې شو. ما ته چې ګران و هغه رور پاتې شي. دلته قصه سا عجیبه شروع شوه مسافرۍ کې مې میشته شروع شوه. په ماشوم زړه باندې مې اور پورې شه د مزدورۍ ورباندې زور پورې شه. ما چې دیاړي د سعودي ولیده ما چې دا ګرانه مزدوري ولیده. په خدای باور چې لیونی شومه زه مور تا ته نه ویم خو لوګی شومه زه مور به اکثر رانه تپوس کولو چې کار دې څنګه دی اسان دی که ګران. مور به اکثر رانه تپوس کولو چې کار دې څنګه دی اسان دی که ګران. ما به اکثر ورته خندا وکړله چې مور یې دلته اساني ډېره ده. خو یو ورځ چې د دیاړۍ نه رالم د ماشومتوب هغه تبګۍ ونیوم. مور ته مې سمدست ټلیفون میلاو کړو چې مور یې ما ته اللهو ووایه د ماشومتوب للو ووایه چې پیشو راشي. زه ترې ویرېږم مور چې سترګې زما خوب ونیسي. چې پیشو راشي زه ترې ویرېږم مور چې سترګې زما خوب ونیسي. مور مې په خپله بېوسۍ وجړل بیا یې زما په مزدورۍ وجړل. د مور سلګۍ مې چې تر غوږه شولې ما پسې دلته ټلیفون کټ کړه. اول ماشوم وم شوګیرۍ کولې اوس مسافر شوم قصه بیا د سره. مور مې اوس هم هغسې شپې رڼوي هغسې اوس هم زما لارې ساري د ګاونډیانو نه پوښتنې کوي. اوس د لیدو په انتظار ناسته وي چې مسافر زوی به مې کله راځي. خو دلته دومره مجبوریانې دي چې غربت ظالم مې کور ته چارته پرېږدي. مسافرۍ رانه هر څه پاتې کړه رانه د ژوند یې ټول خواږه پاتې کړه. امیر سالار دې زندګي غواړمه امیر سالار دې زندګي غواړمه. مورې ستا هر وخت خوشحالي غواړمه. مورې ستا هر وخت خوشحالي غواړمه. مورې ستا هر وخت خوشحالي غواړمه.